السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. د اسلامي لار چینل ته ښه راغلاست. د حدیثونو لړۍ درسونه دي. څلورم حدیث نن په دې ویډیو کې وایو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي چې کله تاسو له کورونو څخه وځئ نو په بسم الله ویلو سره مو دروازې بندې کړئ، ځکه د الله جل جلاله په نوم بندې شوې دروازې بیا شیطان نشي خلاصولی. نو کوشش وکړئ کله چې کورونو څخه وځئ بسم الله الرحمن الرحیم وایئ، تر څو د شیطان څخه مو کور په امن شي. ځکه د نبي علیه السلام هر حدیث زموږ په ګټه د دې دنیا او د هغې دنیا دي. حدیث یې زده کړئ، نورو ته یې ورسوئ.